السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. امید دی چې زما څومره خواږه خویندې وروڼه زما اورېدونکي چې دي په خیریت سره به وي، د صحت په جامه باندې به پټ وي. دوستانو، الله رب العزت د قرآن په هر لفظ کې، په هر نقطه کې، په هر آیات کې برکت اچولی دی. نو زه کوشش کوم چې تاسو لپاره زه داسې اعمال راوړم چونکې وخت د خلکو سره نشته، او دویمه خبره دا ده چې اکثر خلکو قرآن شریف ویل هم نه دی، ګنې حالن کې ډېر ښه اعمال شته دی، په هغې ډېر زیات ټایم لګي، ډېر بهترین دی. خو زه کوشش کوم چې داسې اعمال تاسو ته وښیم چې هغه مختصر هم وي او کار هم ورسره کېږي. نو نن به زه تاسو ته د سوره کوثر یو ناشنا عمل به راته ښیم، او دا داسې عمل دی چې دې سره به رزق کې برکت راځي. که د چا نوکري نه وي نوکري به ورته میلاویږي، د چا کاروبار وي کاروبار یې نه چلیږي. بعضې وخت کې په خلکو باندې داسې ورځې راشي چې غریبانان ښه ورځ نه ویني، د کور خرچې نه پوره کېږي، چې یو شی پوره کوي نو دویم ته خبره پاتې، چې دویم پوره کوي نو دریم ته هریان دریان شي چې یا الله اوس یې کم یو ته پوره کړو. نو داسې اکثر د بعضې خلکو بعضې خلک پکې داسې وي چې ښه ښایسته کاروبارونه یې د سړو وي، کاروبارونه یې وي، هر څه وي، خو د کور هغه مسایل چې دي هغه نه پوره کېږي. نو زه تاسو ته نن د سوره کوثر یو ډېر برکت والا عمل ښیمه. داسې سوره کوثر یو څو اعمال به زه تاسو ته نور هم ښیم. سوره کوثر د اخري 10 سورتونو کې ان اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، دا ماشومانو ته یاد دی. نو دا د دې ته تاسو غوږ ونیسئ. که چېرته تاسو غواړئ چې زمونږ سره د مال دولت فراواني شي، مونږ سره مال دولت راشي، زمونږ رزق کې برکت راشي، زمونږ کاروبار وچلیږي، زمونږ د ژوند ضروریات وچلیږي، نو د هغې دپاره ډېر بهترین عمل دی. خو لاول یو خبره ذهن کې ساتئ چې دا عمل څوک هم کوي، زما اجازه ټولو ته دی، خو چې څوک هم کوي نو دا عمل به هغه پټ کوي، بل ته به نه وایي چې دا عمل ما کړی دی. که بل چاته یې ښیم نو هم به ورته ځان نه ښیي چې زه دا عمل ما کړی دی او ته یې وکړه، بس هغه ته دې ووایي دا عمل وکړه ما چا نه اورېدلی دی. دا عمل به بلکل خاموشۍ کې کوي. داسې چل به وکړي چې یو دانه لونګ، مکمل دانه، روغه دانه لونګ به راوالي، بهترینه دانه، ښه دانو کې دې وګوري چې ښه غټه دانه وي او ښه خوشبوداره دانه وي، دا بره سر چې دی دا هم ورپورې وي. نو دا دانه به راوالي او په دې باندې به یو کم 80 ځل ان اعطیناک الکوثر سوره کوثر به ووایي د بسم الله سره، هر ځل به بسم الله وایي او د هغې سره به ان اعطیناک الکوثر وایي. دا د خپله خوښه ده، که دا د سحر مونځ نه پس د سره وخت وي، که د ماخوستن مازه نه پس وخت وي، خو کوشش به دا وکړي چې دا یو مجلس کې ناست وي او دا لونګ یې د مخې ته پروت وي او د هغې نه پس بلکل په اوداسه کې دا یو کم 80 ځل ان اعطیناک الکوثر او هر ځل به ورسره بسم الله وایي. دا چې کله یو ورځ وي نو دا به یو کم 80 ځلې چې وي نو په دې لونګ به یې چوف کې دم به یې کي ورباندې. بیا به سبا چې هغه ورځ هغه ټایم راشي بیا به دغه لونګ دانه به راوالي، بیا به یو کم 80 ځل سره د بسم الله، هر ځل بسم الله به ورسره وایي، یو کم 80 ځل به بیا وایي، بیا به یې دم کي او په 3مه ورځ به هم دغه شان عمل وکړي. چې کله دا 3 ورځې پوره کړي نو دا لونګ دا دانه به راوالي او د الله په حکم باندې دا په کپړه کې به بند کي او چرته به هغه ځای کې چې دوی چرته پیسې ږدي هغه ځای کې به یې کېږدي، خو د دې خپل عمل باره کې به چاته نه وایي. نو کوم ځای کې دوی پیسې ږدي، دراز یا زنانه کوم ځای کې پیسې رالي، د هغه ځای نه پیسې رالي او لګوي، نو هغې کې به دا لونګ دانه به په شنه کپړه کې وتړي، پای کې به یې کېږدي. انشاءالله العزیز د دې سره به دا وي چې دوی په رزق کې برکت به وي او کم چې مالی مشکلات دي، مالی مسایل چې دي، د الله په حکم سره هغه مالی مسایل به ختم شي. الله رب العزت به کاروبار هم روان کړي، رزق کې به برکت شي، کور کې به اتفاق راشي او انشاءالله چې څومره مالی مشکلات دي دا به الله ختم کړي. موږ په خپلو دعاګانو کې یاد ساتئ. انشاءالله بیا به ستاسو په خدمت کې حاضرېږم. تر هغې پورې اجازت غواړم. د الله په امان.